خواږه ملګري مې تر څنګ تېرېږي غږ نه کوي. خواږه ملګري مې تر څنګ تېرېږي غږ نه کوي. خواږه ملګري مې تر څنګ تېرېږي غږ نه کوي، لکه چې بیا د غریبۍ سره مخ شوی یمه. مننه. خواږه ملګري مې تر څنګ تېرېږي غږ نه کوي، لکه چې بیا د غریبۍ سره مخ شوی یمه. ورځ هم په غم کې تېره، شپه کې هم خوشحال نه یمه. ملګرو بیا د شوګیرۍ سره مخ شوی یمه. ډېره مننه. ورځ هم په غم کې تېره، شپه کې هم خوشحال نه یمه. ملګرو بیا د شوګیرۍ سره مخ شوی یمه. او ګوتمه ترې واخلم، که ګوتمه ورکم که ځان خفه کم، په غلطۍ کې د هغې سره مخ شوی یمه. السلام علیکم مینوالو، زه یم یاسین اسیر، راغلی یم د صدای خیبر نه د محمد کریم ارماني صاحب خواله. دغه نه موږ څو مختصر پوښتنې کوو او ښکلي شعرونه یې ترې واورو. محمد کریم ارماني صاحب تو ته په پروګرام کې هرکلی. ډېره مننه یاسین صاحب، ستاسو تاسو ټول ټیم چې راغلو مو سره کېناستو، مو ژوند مو پوښتو، مو شاعري خلکو ته وړاندې کړه. ډېره مننه. جزاک الله. محمد کریم ارماني صاحب تو لیک کم ټیم نه شروع کړی، څومره وخت کېږي؟ یاره د مو لیک خو تقریبا 1.5 کال کېږي چې زه لیک کوم. کور د غزل کې کړی، نظم کې کړی یا څه نور هغه؟ یاره نظم دا شی نه خو مې ډېر نه کړي وو، خو غزل کې مې لیک ډېر کړی، غزل مې ډېر لیکلي. غزل یې ډېر لیکلي. او کتاب لا د څه اراده وه؟ یاره کتاب خو د هر شاعر دا خواهش وي چې زه کتاب ولیکم. او مونږ هم خواهش تا و الله دې وکړي چې مونږ کتاب ولیکو، دومره مونږ کلام زورور شي چې مونږ کتاب وراکړو. محمد کریم ارماني صاحب اورېدونکو ته د څه وایي؟ د شعرونو ورته وایم چې غزل مطلع ده چې سیبه بې بنګه زندګي مې وکړه، سیبه بې بنګه زندګي مې وکړه، څومره بې رنګه زندګي مې وکړه. مننه. د پښتنو دښمن ژوندی ګرځېږي، د پښتنو دښمن ژوندی ګرځېږي، دومره بې ننګه زندګي مې وکړه. ډېره مننه. د پښتنو دښمن ژوندی ګرځېږي، دومره بې ننګه زندګي مې وکړه. کافر مې ونه وجل په کور ناست یم، کافر مې ونه وجل په کور ناست یم، داسې بې جنګه زندګي مې وکړه. مننه. کافر مې ونه وجل په کور ناست یم، داسې بې جنګه زندګي مې وکړه. کور کې واده وي خو زه غلی ناست یم، کور کې واده وي خو زه غلی ناست یم، ښکلې بې ډنګه زندګي مې وکړه. مننه. کور کې واده وي خو زه غلی ناست یم، ښکلې بې ډنګه زندګي مې وکړه. قسم په خدای چې زړه مې شین شو پیره، بغیر لونګه زندګي مې وکړه. مننه. قسم په خدای چې زړه مې شین شو پیره، په غیر لونګه زندګي مې وکړه. د چا زړه مې ازار کړی نه دی، لا د چا زړه مې ازار کړی نه دی، ډېره ملنګه زندګي مې وکړه. او مقطع دی چې د ارماني ژوند د غمونو نه ډک، د ارماني ژوند د غمونو نه ډک، ډېره بدرنګه زندګي مې وکړه. دا غزل دی چې ستا د اظهار ملنګم، ستا د اظهار ملنګم، زه د دې کار ملنګم چې ستا کوڅې له درتلم، ستا د دیدار ملنګم. مننه. ستا د اظهار ملنګم، زه د دې کار ملنګم چې ستا کوڅې له درتلم، ستا د دیدار ملنګم، خفه کولې مې نه سم عشق خمار ملنګم. مننه. خفه کولې مې نه سم عشق خمار ملنګم، د مینې سوال مې کوو سم خوار او زار ملنګم، د مینې سوال مې کوو سم خوار او زار ملنګم، بیخي سپوږمۍ او ګل وې ځکه ستا یار ملنګم. مننه. بیخي سپوږمۍ او ګل وې ځکه ستا یار ملنګم، په هره پاڼه باندې لکه د مار ملنګم، په هره پاڼه باندې لکه د مار ملنګم، چا مې نصرت ونه کړو د هر رهبار ملنګم. مننه. چا مې نصرت ونه کړو د هر رهبار ملنګم. مقطع یې دو چې ارماني تا پسې خو زه د خپل پیار ملنګم. ډېر په زړه پورې، ډېر زبردست. محمد کریم ارماني صاحب ته موږ ډېره مننه کوو چې موږ ته د وخت راکړلو، اورېدونکو ته د خپلې غزلې ډالۍ کړو. ډېره مننه تاسې چې تاسې راغلو ما سره کېناستو، مو ژوند مو پوښتو، شاعري مو وروله، نو تاسې یو جهان مننه.
ډیره مننه اوریدونکو. دا وه نن ورځې خپرونه د موږ روراونه خپرونه پرې موږ سره اوسېږو په لوی رب مو سپارم. د خدای په امان.